خلیلزاد د طالبانو لویه ستونزه حل کړه. طالبانو ته یې لویه خوشبختي ورکړه. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، اریانا پلس چینل ته ښه راغلاست. د هر څه نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسئلې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی یو له هغو څیرو دی چې د طالبانو سره د امریکا له لوري د سولې خبرې بریا ته ورسولې. البته هغه د افغان سولې خبرې بریا ته ونه رسولې، خو د طالبانو او امریکا خبرې یې بریالۍ کړې. د دې خبرو بریا او د دوحې توافق د طالبانو لپاره یوه تاریخي بریا شوه او د هغوی مورال یې یو په سله نور لوړ کړ. د دوحې د تړون وروسته نور طالبانو په ښکاره وویل چې د کابل د ادارې مشران باید د ښارونو چارې په آرامۍ وسپاري. د طالبانو لپاره اوس خلیلزاد له دې ټولو پرته یو بل لوی کار هم ترسره کړ. زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې ثبات راوستلی دی. د زیاته کړه چې امریکا د طالبانو سره کومه دښمني نه لري. که چیرې طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي نو د امریکا لپاره کومه ستونزه نشته. امریکا به طالبان په رسمیت وپیژني. داسې ښکاري چې خلیلزاد په امریکا کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هڅې کوي. عزتمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو راسره وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د لا پامه.